له پښتنو سره ظلم روان دی. پښتانه له صحنې وباسل کیږي. واک ټامیانو او شمال ټلولې ته روان دی. دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. پښتانه د افغانستان اکثریت دي او تر 15 یا 80 سلنه پورې د افغانستان نفوس تشکیلوي. اما بدبختانه دغه قوم په مسلسل ډول له صحنې ایستل کیږي. د افغانستان د نوي نظام جوړېدو سره له لومړي سره تر ټولو ډیر واک له شمال ټلوالې سره و او دغه ډله حامد کرزي دومره وپړسوله او داسې ریښې وکړې چې تر ننه یې لرې کول ستونزمن شوي او په ټول افغانستان راج چلوي. د ولسمشر غني په تیره دوره کې بیا که څه هم ځینې ځوانان او د پښتنو کدرونه وګمارل شول، اما بیرته په ډیره سیستماټیکه بڼه له دندې لرې شول او په کورونو کېنول شول. په هر حال اوس د تیرو انتخاباتو کې تاسې ولیدل چې ولسمشر غني چې کومې رایې واخیستې ټولې د پښتنو په سیمه کې وې او د دریو معاونانو یې ټولې 1,00,000 رایې هم ورته رانه وړل شوې. ولسمشر غني کامیاب پښتن وکړ، اما بدبختانه پښتانه له صحنې او حکومته په وتو دي. هغه په دې ډول چې د عبدالله سره هوکړه نهایي کېدو ته روانه ده، یعنې د پخوا په څېر به نیم حکومت یو ځل بیا د عبدالله وي او د عبدالله ډلې ته چې موږ ګورو پښتانه پکې نشته او چې کوم دی هم پکې داسې خلک دي چې زموږ نمایندګي نشي کولای او دې جړاګانو کې دومره قوت هم نه وینو چې د پښتون قام برخه دې پکې وغواړي. ښه نو نیم حکومت خو په دې توګه لاړ. دغه راز د ولسمشر معاونین امرالله صالح، سرور دانش او یوسف غضنفر، دغه راز عطا محمد نور چې هدیه کلکمه برخه یوسي 31% برخه خو دوی وړي چې له دې سره 80% واک تاجک، هزاره او ازبکو ته انتقال شو او یوازې 20% ولسمشر ته پاتې شو. اما بدبختانه په دغه 20% کې هم ټول ټامیان ټاکل کیږي او له بهره کسان را واردېږي. ښه مثال د برېښنا شرکت نوی رئیس ده، که څه هم دی پښتون ده خو په پښتو نه پوهیږي او ملي تلویزیون ته د ډیوې پتنګ ورور له لندن را واردېږي او په 9,200 ډالر معاش باندې ګمارل کیږي. اما هغه کسان چې له ټامیانو او رهبرانو سره نه پیژني، واسطې او پیسې نه لري چې له خولې اور هم باد شي څوک نه پکاروي. بل څه موده وړاندې ما د کورنیو چارو وزارت اړوند یو لیست خپور کړ چې پکې د 50 ریاستونو رئیسان، 40 د نورو قومونو او یوازې 3 پښتانه وو. ولې دا پښتانه د دې خاورې نه دي؟ ولې دې پښتنو کې قدرونه نشته؟ په هر حال ولسمشره له دې ټامي حلقې ژر ځان وباسه. د دې حلقې له لاسه د ملت او حکومت ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. بیا به خدای مکړه جبران او کنټرول به یې سخت وي. ولسمشره تا په دې کارونو سره خپل پلویان وشرمول. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.